بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنم د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی سات. خزر اعظم رد ته پرم کې ورډ سرچ کوم او چې کله مې ورډ سرچ کړ خزر اعظم دلته خدل چې کله راغم دلته څو خبرې لازم شرط ریفرنس ته کله چې ریفرنس ته راغم په پرونو ګورم موږ دام ویلو نن دا سره ټایپ دی خو ډېر اسانه ټایپونه دي کې خاص شي نشته نو څه ضروري وي اوسې خلاص موږ یو انزر سټیشن څه ته ویل کی سټیشن ته ویل کی کنه کله چې سره کتاب لیکي یا یو فلم لیکي یا فرض مثال یو مقاله لیکي دې باور کې تا نه غواړي چې ستاسو چې دی او تاسو خیرنه چې تاسو والي چې دا او دا فلم معلومات غواړي راځم یو دانه جوړو ځکه کوم اډ نیو سورس څه شو کنه زه تر راځم دې باندې کلیک کوم په دې چې کله کلیک ما ته سوې دا ایډیټ ته ګورا چې ما ته سوې په دا خپل لاس نومول ورکی بیا به اول نمبر کې بیا به خانه نمبر کې زه اول لاس نمبر کوم لاس نمبر شي فرض مثال ساحل دې صحیح شو اول نوم شي سمیم دې صحیح شو ګره او خانه خدمت شته دي نو خو بل دا بنو ورکو صحیح شو اډ وکم اوکې وهم نو ګوره چې کلم دا خارجین چې کلم کتابونه لیکي کنه دا هغه ورګ خپل نوم لیکي لکه فرض مثال جی کی چین شو کنه خپل چین دی کنه هغه اول جی کی لیکي جی کی چین مطلب چین جی کی لیکي هغه چې لیکي جی کی چین نو ورزماني میرا واخصه ګوره ساحل سمیم الله سلمانو شي سمیم دی خو په خارج ملکونو کې دا څومره خلک چې مشهور دي په خپل دغه باندې مشهور دي تخلصون مشهور دي خامات او ساتټل شي عنوان شي کتاب زړه عنوان کتاب عنوان شي کنه سمیم ساحل دی په کوم کال لیکل فرض مثال په 2000 کال د کتاب لیکل څه شو سټي ننګرهار ها پبلشر کله پبلش کې ورکو دا شو باندې کلیک ماته نورم ډیر معلومات راکې دغه چې کوم داشن شي دا قانون مکه پبلشر څوک دی څوک چې اوران دا کې کنه نو ته چې ختیځ پریس دا ختیځ ورشه دی دوی دا کې سیده مخ ته وړي دا نور معلومات مرکول شي لکه وای ایډیټر څوک دی ایډیټر مثال دا سمیم دی څه شو والیم څوک دی والیم اول دی د والیم نمبر شي دا اول دی ترانسلیټر څوک دی خان ترانسلیټ کوي شارټ ټایټل چې شي دی اس ان دی اس دی څه شو کنه سمیم ساحل څه شو کنه سټانډرډ نیم چې دی پیج یو دی ایډیټر یو دی راځي کمنټ شي ورګي This is best for younger. نن بزین اسلام ختم کې وځي سي younger لا ټول معلومات ورکې بس ډایرکټ اوکې مو حل کړه ما سره دا معلومات را څومره معلومات موږ دارا ته بس څنګه چلو کې دا به کټ کې ډیلیټ ته کنه ورته بچو کې ماړه دا به کټ کی او ډایرکټ وراشي دلته شراغ ساتور معلومات په تعلق ذکر تر خپل معلومات په څه قسم غواړي یا خپل معلومات په دې قسم غواړم تعالی وګدا معلومات راغی ورستانم چې شی سالم ساحل کنه په 2000 کال کې د کتاب لیکل سیم ساحل اول ایډیشن او دا د سایډر خان ترانسلیټر دی ټول معلومات راغی ته کې بل په کې لاسیلا سوهنه کې لاسیلا سوهنه په کې ته کوي شي ما نن د مېدی دغه شوی ها دین او د سټایل ورکول شي لازم دلته دین او د سټایل ورکول شي سره کوم سټایل چې تاسو خو دین چې کول شي ورکول شي ال په نوم باندې کوم سټایل چې نن سبا خلک دا ډیسټ ورکي څه شو ګوره سمیم ساحل ایډیټر څوک دی سمیم دی ایډیټر نیم شي سمیم دی ترانسلیټر شو خان دی والیم 1 دی ننګرهار پروینس دی او سو خبره ختیځ پریس 2000 کال کې دا ټول معلومات ورکړي ایزه شو کنه یو خاص خبر نشته خایزه سټیشن خو دې ځکه دا انزت کیپشن سمانه لري دا معنی لري ها دې کوم بیګامات الریډي یو دو خبري ان کړې دي ته براشه دا خبري اف کې ها دا خبري کوم اف کم زرا شمه دلته او دلته را شم دې دا خبر اف کم د اسمه ان کړې ده دا خبر ول اف کم او دا به ان کم کې وو هم د اسمه ان کړې زرا زما انسرت ټایپ تا دا کو خېل کړي مړه دا ټایپ دې څه کنه دغه ټایپ د سری دغه ټایپ خو خېل کړي موږ چې ریفرنس جوړول
موږ چې ډېر شي نو ولیکئ ایمیلونه واغستل چې ریفرنس جوړول خو دلته موږ صرف څنګه ټیبل ریفرنس جوړو هلته موږ څنګه د مونوګراف ریفرنس دغه جوړول که نه فهرست جوړول دلته موږ د ټیبل فهرست جوړو بس لکه فرض مثال څنګه په منډه منډه جوړو لکه دلته یو ټیبل له موږ ګوره داسې یو ټیبل مې واغسته بیا دلته راکوزېږم ګوره ټیبل نوم واغسته وایې نه غسته که نه ګوره دلته راځم یو بل ټیبل مې واغسته ګوره نوم مې واغسته نوم مې وانه غسته نو زه اوس دلته راشم ریفرنس ته که نه په ریفرنس کې دې باندې کیپشن باندې کلیک کوم اوکې وهم دې نوم نه ورکوي ګوره دې نوم ورکوي زه بیا راځم دې باندې به کلیک کوم او بیا به کیپشن باندې کلیک کوم سوري کیپشن باندې به کلیک کوم او دې ته بیا نوم بدلوم چې فرض مثال دې له بیا خپل نوم ورکوي دا غلط دي زه به راشم دا هر څه به کټ کړم چې د هر څه د اټومیټیکلي خپل نوم وکړي دا د یو شو دا دوه شو دا درې شو بیا د ریفرنس جوړ کړم ته به څنګه شل کړي ته به راشي ریفرنس ته به راشي ریفرنس کې کیپشن باندې کلیک کړي انزرټ کیپشن باندې به کلیک کړي صحیح ده دا انسر کیپشن باندې به کلیک کړئ په کلیک کرا بشي اډ ټو کیپشن ته راشي او په دې کې دا مایکروسافټ افیس دې کنده ته پیدا کی ګوره مایکروسافټ ورډ پیدا کی ورډ ډاکومنټ یو دا نه دی او بل دا نه دی ته شو ورډ ټایپ بل دا دی ورډ ټیبل باندې به کلیک کړئ دا چې کله اوکې کو اوس راشه ته ټیبل اله اوس ټیبل دې د اتوماتیک نمبر کول کی ورها پر ټیبل 1 دلته کلیک کوم ورها ته شو دې ټیبل 2 ورکی ګور ورته ټیبل 2 شو پام دی ورته اتوماتیکلی دا ټیبل 3 ورکی دې نه ټیبل یې به دې دا غواړم ته مرز دې دا راکاسنی دې ماته ریفرنس راکا دا ټیبل سره ټول مو واسطه اوس راځم ریفرنس او ریفرش کې راځم کیپشن دا خاطر راځم اوس دې تراشه ما دې ټیبل 1 ټیکس دا ټیبل 2 ټیبل 3 راځي ټول خو دې کنه واځه ته ماته دا په کوم سټایل کې راکا هم دا صحیح دی فارمیټم دا صحیح دی کلاسیک نه دا به تاسو صبر کوا دا وکړو کلاسیک فیمس ما سره فینس نشته ته دا کلیک کا اماله شیره کا فهرست ما ترا کا ګوره فهرست ما ترا خو دلته ولاړ مالې ځکه دلته فهرست راکوم څه دلته ودرېږم ګوره دلته ودرېږم فرض مې دلته او په دې وخت کې راشم دلته او دلته ودرېږم ما له فهرست دلته راکړي خیال دی ورته وواله ټیبل 1 ټیبل 2 ټیبل 3 فهرست ما ترا ګوره نه کو نو دا مونږ دې لپاره استعمال دا ډېر اسانه دی شو حاضر اعظم دا مشو کنه مارک انټری چې شته ویل کېږي زه د اوله صفحه خالی پرېږدم دویمه صفحې ته راغلم که نه دویمه صفحې ته چې راغلم لاندې راځم دا دویمه صفحه لاندې صفحې ته راځم دلته راغلم دلته یو لیکنه کوم ورته مثال چې رینټ داسې یو لیکنه ما وکړه صحیح شو که نه بیا لیکم رینټ او رینټ لیکم بیا خدوم به لیکنه ما وکړه صحیح شو دومره لیکنه ما وکړه زه اوس راځم مارکیری موږ څه شته وایي مارکیری دې ته ویل کېږي که نه سوري مارک انټري دې ته ویل کېږي که نه چې ما سره ډېر درس دی لکه ما چې درس ولیکل ما سره ډېر درس دی یا ما سره ډېر خبرې دي زه غواړم چې د دې خبرو نه ځان لغاتونه راوباسم او ویتکبري جوړه کړم ما سره دا درس دی که نه چې دې لغاتونه راوباسم او ځان دې ویتکبري جوړوم څنګه به جوړې ته به راشې مارکیری باندې به کلیک مارکیری باندې کلیک کړه دا تعالی وایي اوس لغاتونه په نښه کوه دا ته نشي کار کول دغه لغات نه دا لغات دې باندې ډبل کلیک کا بیا دلته راشي سنګل کلیک کې سره مارکیری او دلته په شی دلته مارکیری په دا سره اټ دلته ودلته سو وی دې ته معنا ورکول غواړي چې ما معنا ورکول غواړم ګډي تجربه کوي شي مثال ټو واچ یو ته معنا کوم نو ته معنا ورکوم بس مارک مې خاص بل کوم لغات په کار دي مې دا لغات په کار دی باندې ډبل کلیک کوا چې ډبل کلیک بیا دلته راشي دلته صرف یو کلیک دلته تاسو سوې خاص سرچ ټو سی فرض مثال او معنا نو مرکه مې ورکوم خپل لوي کوم په کار سمبل مې دا په کار دی ورته ډبل کلیک او د سنگل کلیک مې کلیک ګډارک په راغی بس مارک کې ډایرکټ په معنا ورکه بنو ورکه دې بل دا دی چې دلته شو مارک کا بل وی کوم دې دا یو ور دی ترازم یو شو بل ترازم بیا مارکوم بل کم دې ته ویر دی ترازم ویر شو ارسه مارک کړه اوس ته سمې دا کټ کرا شي اول صفحه کې ودرې ورې ما ته تیار راکړې اوس بس کار مده ډایرکټ راشه تل تراشه ته شو دل تراشه انډیکس تراشه
او انډکس کله راکړه ته څنګه چلو کړه د کالمونو دوی کنه ورته مالې د کالمونو کې مرا کاوه مالې په یو کالم کې راکا او دا اپشن هم شي کا آن کا ته ورته نمبر هم ورکسې شو او ډایرکټ څنګه چلو کې او څنګه کالم مدري کې کنه دا خیر کار وکوي لازم منځل تا او عزت راځم کالم علی یو کا څه شو کنه او سو هم راځي ها وګوره مال یې راکړه قرآن کې څومره ښه سمه ده راکړه ما ته پلان کې لغات دې دادې اوس دا یو چې راغی دا به کوم دي نه پاکې راشه هم ته راشه او په هم کې څنګه چلو کې دې باندې کلیک کړه به خوش صحیح شو وګوره ما دې لغاتونه راکړه قرآن کې ما ته دا پلان کې لغات ساده او ساکر لغات ستا دا عزت دې کړه او خبره وره بل داسې د پاره استعمالېږي دا کو تراشي کنه ته لیکلي کنه وګوره مارک انټری دی یو کنه خدا خو عزت شو دې مړه دغه څه خاص خبر نشته ایزه شو کنه دې باندې خپويږي او د دینه بدلول شي لکه فرض مثال ما د هډلاین به خو هغه د هډلاین وسره راواله دا سړي کوم ټول او راځم مارکیټ ټری ته د دې سکارو کا دا ما د بدل کا دا مال بدیس چل راواله ها او دا به اف کا ما د دې راواله او کیو ما دا واغ شان جرش هډینګ مې ته خو سره کوم څه خو ما شان دي راوځي شي خدای نه وخو شو راځو خنه مارک سیټیشن څه ته ویل کېږي مارک سیټیشن دې ته ویل کېږي کنه یو خو مارک انټیشن دې ته ویل کېږي چې فرض مثال ما سره ډېر درس دی د دې ځاله چې کوم لا غواړم لغت درې سره غواړم یو خدا شو دویمه خبره چې د مارک سیټیشن دې دې ته ویل کېږي کنه چې ته هر یو شی کټګوري کې شي کې هر شی کټګوري کې لکه فرض مثال زه لیک دلته زاور صفه پرېدم دوی صفه تر اعظم دراغه مکان دا زه هر شی اوس کټګوري کوم ورخه زه لیکم وین ورلد څه شو وین ورلد لیکم وینډوز لیکم وینډوز څه شو او ایکسل لیکم څه شو کنه بداتره نه لیکم بس ته او به یو چې ماوس لیکم او به چې کیبورډ لیکم عمرې کې تو کټګوري نه مې عمرې زه راځم سټیشن ته مارک سټیشن ته راځم او چې کله راغم کټګوري باندې کلیک کوم چې کله مې کټګوري باندې کلیک کوم وایي دا له سیمونو طالب څه درکړي دي سي لکه لس نه دله بتاور څنګه چل کېږي لس باندې کلیک کېږي د دا بدل کې ته بولی کې سافټویر ته چې ته هر څه کې سافټویر دی کنه ریپلیس بږي او کې بوای بیا براشي بیا کټګوري راشي اخر کې لاندې راشي لاندې یو لسته کنه یو لس باندې کلیک کا او دا ډیلیټ کړي ته ورکړي شي هارډویر دی ورکړه کنه ریپلیس کا او کې وها اوس وګوره کټګوري کې دوه راغلي غونډې راغلي ورې پاسو وګوره هارډویر راغلي سافټویر راغلي کنه نو څنګه چل کوم سافټویر باندې کلیک کوم سافټویر باندې کلیک وګوره ها اوس څنګه چل کوم دلته راځم دې باندې کلیک کوم به دلته کلیک کوم دا هم مارک وهم څه شو بیا راځم ایکسل باندې کلیک کوم دلته راځم ورې دې باندې ډبل کلیک کی بیا بل درشي معنا ایکسل مارک وهي دوا یو ځل شي پاتې شو وینډوز کنه دې باندې ډبل کلیک کوم بیا راځم دلته کلیک کوم ګوره ډبل کلیک سنگل کلیک مارک وهي ودا بس شکر راغی دا به کلوز کی کلوز کې او بیا راشي ریفرنس ته راشي بیا سټیشن ته راشي او بیا به کټګوري ته راشي کټګوري سافټویر خو موږ هارډویر نو بچو کنه چې هارډویر نو بچ اوکې بو وهي اوس وګوره دې باندې ډبل کلیک کوم بیا بل دراشم سنگل کلیک کوم مارک کوم بیا بل ډبل کلیک کوم بل دراشم سنگل کلیک کوم مارک کوم افter به چکی کلوز به کی او دا اوس ما تیار شي کو بوټ به اوس اعظم لاندې ګوره دې ساحل ته راځم دې ساحل اوس څنګه چلو د چراغ ما ډایرکټ راځم چې شته راځم ریفرنس ته راځم ریفرنس کې دا ټایپ ته راځم چې دا ټایپ ته راغم نو د سيزو شو کا اوس ما تراکا کټګوري موږ سره کومه کټګوري و زه د سکار کومه کټګوري واستو واړی ته سکار کول مال دا هارډویر کټګوري راځي هارډویر باندې کلیک کی غره مال هارډویر راک څه شو دا څنګه شي نو ټیبل صبر څنګه راځي درازم سافټویر دا ما څنګه شروع کړه دا دی کنه
څنګه چې زموږ یو شو دا خدا نه دا وسن نبی او الوصي دا شی وسنګه خو کې دا بدل هم تراشي دا وخت دا یو ځل به وخت ما خاصه یو باندې به کې ډیر څه شي راوښ خیر دا نه بولی کوم چې یو بولی کوم اکسل او یو بولی کوم فرض مثال منور او دا به صرف ماوس لیکم ماوس لیکم کیبورډ لیکم دا دې کټګوري مونږ لیکم را واشم ریفرنس کې براشم مارک سټیشن ته مارک دته کې ته تیار کټګوري مو ورکړې ده ورته تیار هارډویر اول به هارډویر باندې سلیکټ کوم اوکے بو هم چوکې مې کړو والا کیبورډ باندې ډبل کلیک کوم دلته سنگر کلیک کوم مارک کوم یې شو مارک شو او دلته راځم ډبل کلیک کوم دلته راځم سنگر ډبل کلیک سنگر کلیک کوم مارک شو کنه او دې بعد به شو هم کلوز هم بیا راځم ریفرنس ته ریفرنس کې بیس سټیشن ته راځم چې کله دلته راغم دلته کلیک کوم اول راځم کټګوري بدلوم کټګوري به شي کوم سره سافټویر کوم دا سافټویر چې کله مې سافټویر کې دغه ډبل کلیک کوم بیا بل سنگر کلیک کوم مارک وهم او د ونډو کې ډبل کلیک کوم بیا بل کلیک کوم مارک وهم چې کله مې امر خرڅول کې به کوم او زما چې په کار سافټویر کټګوري په کار راځم سټیشن ته راځم چې ته راځم ما هارډویر په کار دی هارډویر باندې کلیک کوم څه شو کنه او موډیفای کې چې کوم څه وکوا موډیفای څه د ما کار نشته دی هم دا نمبرینګ صحیح دی په کلاس کې کوم یا کلاس کې د څه صحیح ده اوکې وو وګور ماته به راکې ماته تاسو را پدا کې چې شي دا دې ماته راکړه او کله شاته راشم نو څه کار وکړي دلته ماته راکړه تم دلته ماته راکړه نظر اعظم ریفرنس ته بیا راځم سټیشن ته د هارډویر ماته راکړه هارډویر ماته هارډویر کې ما سافټویر کې ما سره شي ایکسل او دادی د ما هارډویر د سافټویر نومونه کړی هارډویر ته سافټویر نومونه کړی خاطر اوس سافټویر غواړم غواړم هماله سافټویر راکې دلته راځم ته ما د سپات سافټویر راکړه کلیک وکم معلومه هو ول دراشم سافټویر ته براشم سافټویر ما بسونه باندې کاپی کړیو دلته راشه دې مې کاپی کړیو کنه دا دی سافټویر کې ما د چیرې کیبورډ راکاو ماوس راکاو دا ما سره شپه شوی دی ها سافټویر ته هارډویر نمبر کړ هارډویر ته سافټویر نمبر کړ دا څه دې لپاره کې چې فرض مثال ته کیورډز ولیکي او د هر یو شي لپاره خپل طبقه وټاکي وګورم خپل طبقه ټاکلي هارډویر کې موږ سره څه شي دی پکا دا سافټویر کوم کنه دا وځي سافټویر کوم اوس نه بدلېږي دا هغه نه بدلېږي سافټویر دی او هارډویر کې ما سره کیبورډ او ماوس دی څه شو کنه ما ته په غواړي تا ډېر شی لیکلي او دا بلن کیورډز باندې وګورئ دې طریقه باندې راوستل کیږي